یو لمونځ چې قصداً بغیر د عذر نه څوک پرېږدي، یو لمونځ قصداً بغیر د عذر نه څوک پرېږدي. داسې سخته سزا خدای په کور کې لکه د غټو کافرانو ته فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف. د الله حکم ده. کوم انسان چې 5 وخته لمونځ کوي د الله ورسره وعده ده د جنت. چې لمونځ نه کوي د خدای پاک وعده د جنت نشته د هغه انسان سره. کومې ښځې چې 5 وخته لمونځ کوي، روژه نیسي، د زنا او بدعملۍ نه ځان ساتي او د خپل مېړه اطاعت کوي چې مړه شي د جنت 8 دروازې دي چې په کومه دروازه ورځي د الله ورته اجازه ده. خو چې لمونځ نه کوي، روژه نه نیسي، بدعملۍ نه ځان نه ګوري، د خپل مېړه اطاعت نه کوي، د الله وعده د جنت نشته. دا څنګه چې کله حول ویا د مجلس مخره کوي. دا اول چې الله ته نږدې کېږي په فرض نږدې کېږي، بیا چې نفل چې کوي الله ته نږدې کېږي نږدې کېږي نږدې کېږي تر دې پورې چې الله تعالی وایي چې د ما محبوب شي، د ما دوست شي. او رب کریم یې څوک چې د ما دوست شي، زه یې سترګې شم چې په ما باندې لیدل کوي. رب کریم یې چې زه یې لاسونه شم چې په ما باندې نیول کوي. رب کریم یې زه یې پښې شم چې په ما باندې رفتن کوي. دا حدیث په تشریح کې ډېر اوږد وخت اخلي، خو لا هم دومره ګورئ په الله دومره ګران شي دغه انسان چې الله وي زه یې سترګې شم، زه یې لاس شم، زه یې پښې شم. په دغه دین الله ته، په دغه علم، په دغه قرآن الله ته انسان دومره نږدې کېږي چې په ورځ د قیامت باندې خدای متعال یو انسان ته ووایي زه مریض یم، ته دې ما پېژنې ته راغلی. دا بنده به ورته وایي چې رب کریمه ته خو نه مریض کېږې، ته خو ممکن نه یې، جسماني صفات خو دې تا نشته، ته څنګه وایې چې زه مریض یم ته مې پېژنې ته راغلی. وایي د ما پلانکی ولي، د ما پلانکی دوست مریض و، که ته یې پېژنې ته ورغلی وایي لوجدتني عنده، زه حالته ومه. الله تعالی ورته وایي ما یې تا نه ډوډۍ وغوښته، تا ما ته ډوډۍ راکړه. بیا ته وایي چې رب کریمه ته خو خوراک نه کوې، څنګه ته وایې چې زه وږی ما ډوډۍ درنه وغوښته تا ډوډۍ رانه کړه. هغه ورته وایي ما دوست طالب دې په وره کې ودرېده چې وظیفه راوړه، که ورکړې دې وایي نن به دې دلته لیدلې وه. زه تږی وم تا ما ته اوبه رانه کړې. دی بیا ورته وایي چې رب کریمه ته خو نه تږی کېږې، وایي چې ما پلانکی دوست تږی و، که تا هغه اوبه ورکړې وایي نن به دې دلته ثواب لیدلی و. په دغه قرآن، په دغه علم انسان الله ته دومره نږدې کېږي چې الله بیا په ځان تعبیر کړي زه مریض وم، زه وږی وم، زه تږی وم، الله په ځان تعبیر کوي. او دغه مقام ته چې رسېږي دا د دغه مدرسې پیداوار ده چې په مدرسو خړو خړو کې د خدای د رضا دپاره مسافري غوره کړي، تکلیفونه غوره کړي. دغه طالب چې د کور نه روان شو د علم د حصول دپاره خدای د جنت لار ورته اسانوي، ملائکه د رحمت وزرې ورته غوړوي. او بیا چې د علم مقام ته ورسېږي، عالم شي، الله تعالی په خپله ملائکه، اهل د اسمانو، اهل د ځمکې، مایان په دریابو کې، میکتانه په غارو کې، ټول درود وایي په عالم معلم الناس الخیر باندې. کوم عالم چې خلکو ته د دین تعلیم ورکوي الله تعالی خپل درود کوي، ملائکه کوي، د اسمانو مخلوق، د ځمکې مخلوق، حتی دریابو کې مایان او په غارو کې میکتانه درود کوي، دعا ورته کوي. حتی د عرش عظیم ملائکه د دې لپاره شفاعت کوي چې په ټولو ملائکه کې الله ته ور مقرب نږدې ملائکه دي.